السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، څه موده وړاندې یو ماشوم چې موږ یې ویډیو خپره کړې وه، د ده بېچاره دغه ځای بیخي داسې خښ شوی و. که څه هم د موږ ډېر زړه پرې بد شوی و، د ده عملیات باید شوي ځکه دی آینده لري، ځوان کېږي. خو دی بېحده بېچاره و، غریب و، دومره وس نه درلوده چې د عملیات کړې وه. الحمدلله هغې عملیات وشوله. یو څه اندازه پیسې چې موږ ته لاسته راغلې وي، د دې ماشوم په خاطر باندې موږ ساتلي، د عملیات شي باید ورته یې موږ ورکړو. نو 9680 افغانۍ دي، دغه ورور ته یې سپارم تر څو دغه د ماشوم عملیات اوس شوي دی. الحمدلله وروسته د ده دغه کوم په خوست کې ګرمي ده، دی باید وساتل شي، د دې لپاره پکا او د نور شیان دغه ترتیب باید ورته برابر شي، ځکه د عملیاتو نه وروسته ترتیب ډېر مهم دی تر څو د ده ځایونه خراب نه شي او د ماشوم روغ او جوړ شي. دغه پیسې ته وشماره. ساتم امیدونه ډېر زړه کې ارمانونه ډېر 9680 افغانۍ شولې. دا د دې ماشوم په خاطر دی، د ماشوم په خاطر نه که د هر څه ضرورت و، اوس چې الحمدلله عملیات وشوله، که د فکې ضرورت و، بل چې ضرورت و، تر څو کور کې د هغه لوندې وي، دغه ځایونه مکمل باید ښه شي. که نه نو تاسو د دې هغه پخواني حالات هم موږ سره لیدلی شئ، هغه هم راسره وګورئ چې د کوم حالات کې و. اوس الحمدلله دغه عملیات وشول او کامیاب شولو. هغه چا چې موږ سره همکاري کړې وي، الله دې ته پوره اجرونه ورکړي چې دې ماشوم باندې زړه درد کړی و. ځکه چې هر څوک که خپل اولاد سړی وګوري او په داسې یو حالت باندې وي، تا سره پیسې نه وي، سړی به سره کم احساس وکړي. خو بیا هم شکر چې په دې نړۍ کې بې احساسه خلک شته. نو څه ویل غواړې خلکو ته چې د مهال موږ کسي الله د زړه رحمونه پوره کړي، خدای دې داسې وکړي چې دی بچیان په سلیمه تربیه وروزلی شي. امین. نو انشاءالله تعالی چې ماشوم عملیات وشول، دا پیسې چې مو ته راکړل شي، دا به انشاءالله زه په ښه ډول مدیریت کړم. ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښه قدرمن لیدونکو، دا خپرونه په دې هیله پای ته رسومه چې بل ځل دا ماشوم تاسو ته وښایي چې دا ځای بیخي روغ جوړ دی او دی خوشحاله دی او منډې وایي. پر بیا ښې چارې ښه درته غواړم. زه اجل وهلی یم توبه ستړی سوی یم